ښه څه شي دي مال دا اهدنا الصراط المستقيم ته قاری صاحب ورسیږو ښه نو باندې هغه موږ وایي صراط والذین انعمت علیهم خدای پاک موږ ته هغه صحیح لاره وغه چې انعمت علیهم چې په نام کړه سلوټ دي پیغمبران دي شهدا دي صادقین دي او صالحین دي نو اوس په دې کې اوس قاری صاحب موږ یو پښتنه لرو چې اوس په دې کې پیغمبران خو الله تعالی زمکه لاندې پیدا کړی دي اوس مکه لاندې دي الله په حکم باندې پیغمبران خو نشته دویم چې شهدا دي شهدا په غرونو کې دي دریم چې د صادقین دي او صالحین اوس موږ نه پوهیږو چې موږ په صادقینو کې راځو که صالحینو کې راځو او بیا هلته وایي چې غیر المغضوب علیهم وای نه لار دغه کسان چې دا به غضب نازل کړي هغه دوه ډلې دي هغه یهود او نصارا دي ولد والین او نه لار د ګمراهانو اوس موږ نه پوهیږو په دې شپږ ډلو کې موږ په کوم ډلو کې راځو قاری صاحب وکسه اوس به زه در وخیم ښه اوس به زه در خیم ان شاء الله اول خو انبیا که جسدونه تر خاور ولاندې دي لیکن د محمد رسول الله شریعت د جمعه په سر باندې ده ته په دې د بې په دې نه پوهیږي چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام الله جل وعلا د نذر تویل استاذ د نبی علیه السلام د جسم پیروي وکړي کاغه په ځون په د جمعه کې په سر او په سجدي کې د جمعه کې لاندې او بیا م په سجدي موږ ته الله جل وعلا امر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی ورکړل سوي شریعت را کړل سوی نبی علیه الصلاۃ والسلام وسله دنیا نه رحلت کړي لیکن شریعت له موږ سره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله کوم شریعت ورکړي کوم قران ور باندې را نازل سوی ده او کوم دین موږ ته راوړی در تفریق د موږ په دین پسې زوخه دا اول سي صراط الذين انعمت عليهم انعم سي الله جل وعلا په انبياء او رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه شریعت سي موږ ته پرې خیده قران سي را ته پرې خیده دین سي را ته پرې خیده دا دی یو دوم من النبيين والصديقين الصادقان صديقين هغه خلق دي سي هغه رښتونی خلق دي علماء دي او قران عمل کوي دي رسول الله په سنت باندې عمل کوي والشهداء شهیدان دي د آیت سبب نزول ته معلوم ده یعنی کڅوک د رسول الله خبره ومني صادق سي مؤمن سي رښتونی سي په قران داسې عمل وکړي لکه څنګه چې صدیقین وکړي په قران داسې عمل وکړي لکه شهدا وسی کړي په قران داسې عمل وکړي لکه صالحین وسی کړي ده ام دغه کس په قران او په دین عمل کوون کې بل دې څلورو خلقو سره وي اوس ګوره ته عمل وکړه دی کې تا ته الله جل وعلا په ایغه لار تک درته خېس دې څلورو ډلو ته قرباني کړی ده اوس کله چې دې څلورو قسمه خلقو په لار باندې تک وکړل الله بدل دې خلقو سره ملګری کوي په ورځ د قیامت په جنت کې انبیا صدیقین شهدا او صالحین دې په لار عمل الله درته خېس دې په لار باندې لاړسه غیر المغضوب علیهم غضب سي سوی د الله جل وعلا په يهودو غضب کړی ده ښه دا سیمه کېږي لکه يهوديان چې حق به ورته معلوم ومنلینا حق به ورته ښکاره کېدل منلینا نو چې څنګه پوغو الله غضب وکړل د دې خلقو نه کېږي نصارا گمراه يهود زید کول دي زید په وجه باندې د انبیاء خبرې نه منلې انبیاء به قتلول او نصارا سو دا گمراه ورته معلومه دلبه خو حق به نه قبول دغه په زید باندې روانو په خلاف به روانو نو اوس موږ ته الله جل وعلا قران پرې خیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث سنت راته پرې خېدي نو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې تلل د دې په مقابل کې نه راتلل دا صراط المستقیم دا کې څوک په مقابل کې راغلل لکه نن زمانه چې روافض د قران او د دین د رسول الله د اهل بیت د صحابه په مقابل کې لزان نه ساخته سوی مذهب جوړ کړی دا غیر المغضوب علیهم دي ولا الضالین دي وسپوس په دې خبره